السلام علیکم زما خوږو ملګرو دوستانو او زما زړه ته رانږدې زده کوونکو سلامونه او نیکې هیلې او احترامات. څنګه یاستئ؟ ورځ مو څنګه وه؟ ښه وه؟ رښتیا څه مو وکړل؟ ډوډۍ دې وخوړه؟ بل خوب دې وکړه؟ لوبې دې وکړې؟ جنګ دې وکړه؟ او نه که نه، دا کیسه دې ورانه ده. خو موږ تاسو په دې درس کې لوستي یو څوک چې جنګ کوي نو هغه ښه زده کوونکی نه دی. نو زه خو بیا ښه زده کوونکي ته درس نه وایم، د خدای په امان. نو نه، څوک چې جنګ کوي نو بل ځلې زه نه راځم. بیا خو چې ښوونکی خفه شو نو بیا خو تاسو په ګناهونو کې راځئ. د خیر سره ښه منظم خو ناست یاستئ، کتابچه او قلم در سره دی، نور خو به کوم توکي نه وي در سره تر څو د درس مزاحمت وکړي. نشته؟ آفرین. ښه ګلونو زده کوونکو، ما تاسو ته ویلي وو چې موږ تاسو به درس ولو او هغه درس چې موږ تاسو یې لولو هغه به څه وي؟ هغه به 8 مخ باندې وي، 18 مخ باندې. البته په 18 مخ باندې به وي. او زموږ تاسو د دویم ټولګي د پښتو مضمون کتاب هم باید در سره وي. نو موږ تاسو به نن ولو او تشریح کوو به یې، بیا به یو څه خبرې کوو چې ښه زده کوونکی څوک دی. سمه ده؟ موږ تاسو ماشاءالله ډېرې زیاتې خبرې وکړې او زه په دې باندې ډاډه یم چې تاسو پوهیږئ چې ښه زده کوونکی څوک و. هغه چې شی کوم بحثونه مو وکړه؟ آفرین. پاکوالي په هکله هم خبرې وکړې چې زده کوونکی باید خپل چاپېریال ځان ټول باید پاک وساتي. بل نیک خویونه، مثلا سلام اچول، بسم الله ویل، په خلاص باندې ډوډۍ خوړل، جنګ نه کول، بدرد چاته نه ویل، کنځلې نه کول، دا ټول چی شو؟ نیک خویونه شو. بل خپل وخت پیژندل، ډوډۍ وخت پیژندل، د لوبو وخت، د خوب وخت، د درس ویلو وخت، د مطالعې وخت، د مور او پلار او کور وروڼو خور سره د کومک کولو وخت، د ښوونځي ته د تګ وخت، د بیرته راتګ وخت، په ښوونځي کې د تفریح د وخت پیژندل، په صنف کې په ټولګي کې د کېناستلو وخت. آفرین. دغه ټول د ښه زده کوونکي. بل او همدارنګه چاپېریال ساتنه، ونې ګلان، دا باید څنګه کي؟ مات نه کي. نو راځئ وګورو چې موږ تاسو په دې کتاب کې په 18 مخ باندې څه شی لیکل شوي او څه خبرې دي، بیا به هغه هم سره یو ځای ولولو. ښه ګلونو زده کوونکو، زه یې وایم تاسو خپلو کتابونو ته ځیر شئ، ورته ګورئ او زه به یې تشریح کوم هم. سمه ده؟ ښه راځه، پوښتنې خو موږ تاسو مخکې ورباندې خبرې وکړې، خو اوس راځو زه یې لولم. ښه زده کوونکی سهار وختي له خوبه پاڅېږي. دا چې د سهار وخته له خوبه پاڅېږي. اولنی شرط ځانګړنه یې دا ده چې ته باید څنګه شي؟ سهار له وخته پاڅېږي. څو بجې پاڅېږي ته؟ استغفر الله، 9 بجې. نه که نه، 9 بجې باید نه وخته پاڅېږي. ځکه ما تاسو ته مخکې م ویلی چې هر زده کوونکی باید د هر شي وخت وپېژني. سمه ده؟ نو یو له وخته پاڅېدلو نه هم دا وخت پېژندل دی. ځکه یا به مونځ کوي، یا به تلاوت کوي، یا به مطالعه کوي. هغه څوک چې ناوخته پاڅېږي، ما مخکې ډېرې زیاتې خبرې کړې چې د هغوی ذهن او ورځې څنګه وي؟ خرابه وي، انرژي نه وي، د وسه یې نه کېږي چې کارونه ترسره کړي. نو ځکه موږ وایو چې تاسو باید څنګه کېږي؟ وخته پاڅېږي. اولنی شرط هم دا دی چې وخته باید پاڅېږي. ښه زده کوونکی وخته پاڅېږي. سهار پاڅېږي معنا راولاړېږي، له خوبه راجګېږي. سمه ده؟ لومړی خپله بستره ټولوي، خپله بستره ځای ټولوي. موږ تاسو د ځای ټولولو په هکله هم درس درلود که تاسو ته یاد وي، او ډېرې زیاتې خبرې او اترې مو هم هلته کړې وي. ښه کله چې پاڅېدې، لومړنی دا ده چې نه چاله منډه زنده‌باد. نه، لومړنی دا دی چې باید تاسو چې وکئ؟ خپل ځای هم ټول کوئ. داسې نه چې بالښت په پښه باندې ووهئ هلته او توشک و کمبله په هغه طرف شرک و غب او بیا وایي چې همدغه زما په ځای کې خو ځای نشته او ما خپله بستره ټوله کړه. نه، بستره یا ځای ټولول په دې معنا چې بالښت، توشک، کمبله، هر څه چې وي روجایي وي، هغه به رخلی او تاسو به یې په خپل ځای کې څنګه ږدئ؟ په خپل ځای کې منظم ږدئ. دې ته اوس ښه زده کوونکی وایي. سمه ده؟ څومره به ستاسو نه مور او پلار خوشحاله شي. کله چې ستاسو نه مور او پلار خوشحاله شي نو تاسو ته به الله تعالی ډېر زیات اجرونه او ثوابونه درکړي. نو دوهم کار به ستاسو چې وي؟ بستره یا ځای ټولول. بیا مور او پلار ته سلام اچوئ. مور او پلار ته چې کوئ؟ سلام اچوئ. او هغوی به هم وخته را پاڅېدلي وي، ځکه هغوی مجبور دي چې لمونځ وکړي. د لمونځ نه وروسته باید تلاوت وکړي. کله چې سهار ناري دپاره امادګي نیسئ نو باید ورشي، سلام مور جانې، څنګه یې؟ ښه یې؟ شپه دې ښه وه؟
او زم ښه وم مننه همداسې پلارجانه څنګه وې ښه وي همداسې یو بل سره روغبړ وکړي ستاسو پلار به په ستاسو څومره ویاړ وکړي ستاسو پلار به سترګې دغه نورو دوستانو ته ستاسو کاکا ته ستاسو کورنۍ نورو غړو ته څومره جګې وي او په تا به ټول افتخار کوي سمه ده نو دا بل هم د ښه زده کوونکي ځانګړنه ده کله مو چې سلام واچو او بیا سپورټ کوي کولی شي چې سپورټ وکړي سپورټ په دې معنا نه چې تاسو فوټبال راواخلئ یا مثلا نه کولی شي فوټبال راواخلئ بیرون په باغچه کې که تاسو فوټبال وکړئ که کرکټ راواخلئ یا منډې ووهئ په خپله باغچه کې بیرون که چېرته ځای اوسیږي منډې وکړئ یا په خپل کور کې یو مشخص ځای وي هلته مختلف قسمه تمرینونه دي سپورټ وکړئ ځکه که تاسو سپورټ وکړئ سهار کې یو به ستاسو د بدن رشد په ډېر ښه وي بل به ستاسو مازغه ډېر ښه کار کوي ماشاءالله او بل دا وي چې تاسو په مکمل ډول صحتمند یاستئ او سهار ناري ته به مو اشتها هم برابروي مخکې له سهار ناري نه که تاسو سپورټ وکړئ او ډېرې زیاتې اوبه وڅښئ نو دا به ستاسو صحت لپاره ښه وي ځکه چې تاسو وروسته چېرته ځئ ښوونځي ته ځئ نو کله که تاسو سپورټ کوئ نو دا به ستاسو د بدن لپاره څنګه وي ډېر ښه وي نو سپورټ باید زده کړئ د سپورټ ښوونکی چې تاسو په ټولګي کې وي هغه ته ووایي چې زه په کور کې کله چې سهار وخته پاڅېږم باید کوم عملونه یا څه ډول سپورټ وکړم نو هغه به تاسو ته چې وکړي لارښوونې به درته وکړي بل ښه زده کوونکی خپل ځان او کالي پاک ساتي هم خپل ځان او هم خپل کالي څنګه کېږي پاک ساتي مثلا هغه نه غواړي چې د هغه لاسونه خیرن واوسېږي یا د خیرنو ډوډۍ ته کښېني په لاسو ډوډۍ ته کښېني او ډوډۍ دې وخوري یا د په خیرن ځان ښوونځي ته لاړ شي یا د په خیرن ځان له کور نه بیرون ووځي تاسو داسې کوئ څوک چې کوي نو دا آفرین تاسو یې نه کوئ نو هغه زده کوونکي چې هغوی ځان پاک نه ساتي تاسو باید ورته ووایئ نه تنها ځان بلکې جامې دې هم که د ځان پاک وي او جامې نه بیا ګټه نه لري او یا دې که جامې پاکې وي ځان دې پاک نه وي بیا هم ګټه نه لري نه دواړه لازم او ملزوم دي هم به مو ځان پاک وي هم به مو جامې پاکې وي که چېرته هره ورځ تاسو خپل ځان مینځلی شي دا به تر ټولو نه ښه وي خو که نه شي مینځلی هغه تاسو خپل تقسیم اوقات په هفته کې 2-3 ځلې کولی شي چې ځانونه مو پاک وساتئ ځکه څومره چې پاک یاستئ بیا به مو هم ستاسو ذهن او ستاسو صحت ښه وي هغه څوک چې ځان پاک نه ساتي هغه به نو ډېر زیات مرضونه ولري ځان سره کله چې دا کارونه وشو د سهار د ناري خوړلو څخه وروسته نو بل کار شی دی سهار ناری به کوئ همیش کوشش وکړئ چې سهار ناری څنګه کوئ هغه وکړئ یا څه ناڅه اوبه وڅښئ ډوډۍ وخورئ کور کې چې هر څه تیار وي هغه به د یار وي نو هغه به تاسو څنګه کوئ خورئ خو ډېر هم نه او سهار ناشته کار څومره کولی شي هغه ستاسو ښه کار دی چې وکړي ستاسو ورځ به په ښوونځي کې ښه وي کله مو چې د هغو خوړلو نه وروسته په خپل وخت ښوونځي ته ځي ګورې دلته یو کلمه ذکر شوې په خپل وخت داسې نه چې یا ډېر وخته ځي او یا ډېر ناوخته ځي نه کله چې مثلا په 9:30 بجې ستاسو ښوونځی شروع کېږي په 9 بجې ستا نیم ساعت کې ته رسېږي نو باید په 9 بجې حرکت وکړي د خیر سره کتابونه لباس یونیفورم دغه جامې دې واچوي او بیا څنګه شي د مکتب په لور باندې روان شي او باید خدای فماني له خپل پلار یا کورنۍ غړو سره وکړي بل چې کوي په ښوونځي کې د خپلو ملګرو سره ښه ناسته ولاړه کوي ښه ناسته ولاړه معنا ښه رویه کوي ښه چلند ورسره کوي ښه تګ او راتګ لري ورسره صحیح ده یعنې د هغوی سره بد جنګ نه کوي دا نه وایي چې د پلانکي شاګرد سره خو زه نه غږېږم ولې ما په توپو ورسره ویشتي دي صحیح ده نه که نه داسې خبرې نشته له هر شاګرد که د هر ټولګي څخه وي باید ته ورسره ښې اړیکې ولرې نو ځکه موږ وایو چې ښه چلند باید ورسره وشي ښه ناسته ولاړه باید له شاګرد سره ولري بل شی وایي د ښوونکو او مشرانو احترام او درناوی کوي باید شي وشي د ښوونکو احترام وشي معنا دا ده که ته چېرته ښه زده کوونکی اوسې نو ته باید د ټولو احترام وکړي هغوی ته بدې خبرې ونه کړي له هغوی سره ښې خبرې وکړي خپل درسونه په ټاکلي وخت سره لولي ما بیا وګورل ته خبره ذکر شوې چې خپل وخت باید وپېژني کله چې بیرته راغلی یا په مکتب یا ښوونځي کې اوسېږي باید په خپل ټاکلي وخت شي وشي درسونه ولولې خپل درسونه باید ولولې ښه زده کوونکی د خپلو ملګرو د نومونو سره ځان اشنا کوي باید ټولګي کې مو چې 5 نفره وي 6 نفره وي 50 نفره وي هر څومره چې وي د ټولو نومونه باید زده وي
ځکه څومره چې تاسو د خلکو نومونه زده کوئ هغومره مو له خلکو له زده کوونکو له همصنفیانو سره مینه زیاتیږي. نو څومره خوند چې په مینه کې دی نو چې یو بل سره په مینه کې ژوند کولی شي دومره په هیڅ شي کې نشته دی. د دې په ځای چې په جنګ کرکه نفرت سره ژوند کوئ ښه دا ده چې په مینه یو بل سره ژوند وکړئ او په ټولګي کې مو دغه ژوند دغه ګډ کور کې یو ځای په مخ لاړ شي. ښه زده کوونکی د خپلو ملګرو نومونو سره ځان اشنا کوي او هم ځان نورو ټولګیوالو ته ورپېژني او هم وایي چې زه څوک یم او ته هم ځان را وپېژنه. نو دلته ځینې کلمې شته. بستره څه شي ته وایي؟ ځای. هغه ځای هغه د خوب توشک کالي دی چې تو ورباندې وده کېږي. سپورټ تمرین کول صحیح شو. او همدارنګه ناسته ولاړه ما تاسو ته ویلي چې ناسته ولاړه څه شي ته وایي؟ چلن ته وایي صحیح شو. رویې ته وایي، کېناستلو ته وایي، ارتباطاتو ته، ټاکلی وخت، معین وخت، معلوم وخت صحیح شو. او همدارنګه اشنا کول، بلدېدل یا بلدېدل ته ځان چا سره اشنا کوي. زه یو ځل بیا وایم دغه متن تاسو صرف خپلو کتابو ته وګورئ او غوږ شئ. ښه زده کوونکی سهار وختي له خوبه پاڅېږي، لومړی خپله بستره ټولوي، بیا مور او پلار ته سلام اچوي او بیا سپورټ کوي. ښه زده کوونکی خپل ځان او کالي پاک ساتي. د سهار د ناري خوړلو څخه وروسته په خپل وخت ښوونځي ته ځي. په ښوونځي کې د خپلو ملګرو سره ناسته ولاړه کوي. د ښوونکو او مشرانو شی کوي؟ درناوی کوي. خپل درسونه په ټاکلي وخت سره لولي. ښه زده کوونکی د خپلو ملګرو د نومونو سره ځان اشنا کوي او هم ځان نورو ټولګیوالو ته ورپېژني. دا و زموږ د ښه زده کوونکي په هکله باندې متن لوستل چې موږ تاسو ولوست. دلته ځینې لیکل شوي چې ښوونکی معلم ته وایي، شاګرد زده کوونکي ته او مشران لویان. ښه په راتلونکي درس کې به موږ تاسو چې لولو. په راتلونکي درس کې به دلته یو څو دانې تمرینونه دي، په هغه تمرینو به خبرې کوو او بیا به نو زموږ تاسو اتم لوست هم پای ته رسیږي. نو دا چې زه تاسو سره بیا ځریږم او بیا راځم بیا خبرې کوو نو په لوی بخونکي خدای مو سپارم. هر چیرته چې یاستئ الله مو مل.